السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من بترشي هفتكي دا الله رب العزت په توفیق سره دا هغه نصیحت مبارکه خبره کوله، کم نصیحت چې امام مالک رحمه الله خلیفہ هارون الرشید ته کړه. منګه سه مختصر تعریف هم دا غوی کړو چې امام مالک څوک دی او دغه شان خلیفہ هارون رشید څوک دی، او بیا د نصیحت اهمیت د مسلمان په ژوند کې، د یو مؤمن په ژوند کې، د یو مسلمان په ژوند کې نصیحت لوی مقام لري. او د مؤمن شان دا دی چې دې نصیحت بل ته هم کوي او دې نصیحت قبلیم په خپله چې ده ته وشي دی قبلي، دې باندې اوږده خبره شي. بیا دغه نصیحت ابتدایي خبرې ډېرې اهمې هغه ذکر شي. آخرنۍ خبره دا ذکر کېده چې هغه ورته ویلي وی د خپل مال زکات به ورکې او حج به کې د هغه مال نه چې هغه پاک مال دی، په حرامو باندې حج مه کوه. د هغې نه بعد یې ورته دا نصیحت کړی و، وی مر بطاعة الله واحبب علیها، چې د الله رب العزت دا طاعت به خلکو ته امر کې او په هغې باندې به د خلکو سره محبت کې. څه مطلب د په هغې به د خلکو سره محبت کې، یعنی چې کم سړی دیندار دی د دې دیندارۍ د لاسه به ورسره محبت کې. ونهه عن معاصي الله وابغض علیها، او خلق به منع کې د ګناهونو نه او د ګناهونو د لاسه به د خلکو سره ستا نهلګي. معنی دا شوه چې زمونږ دوستي او دشمني د الله دپاره ده، چې څومره یو سړی دینداره دی زمونږ خوښ دی، چې یو سړی بدعمله دی زمونږ بدي شي، دا دینداري ده. اگر که دا بدعمله انسان زمونږ روري، زمونږ پلاري، زمونږ قام او نسب وال، اوس مې سړی چې دی وجه څه ده؟ ګوره اصل کې خبره هغه دا ده چې زمونږ دوستي او دشمني د الله دپاره ده. دا بدعمله سړی چې دی لګیا دی الله ناراضه کوي او د الله په دشمنۍ کې لګیا دی. زه تاسو له مثال درکړم په دې انسانانو کې. یو سړی لګیا دی ستا د پلار سره دشمني کوي، ستا د تره سره دشمني کوي، ستا د ورور سره دشمني کوي، ته به ورسره څه کوې؟ دوستي خو به نه کوې که نه، ته به د ده سره دشمني کوې. وجه څه ده؟ ځکه چې ته هغه زما د مشر سره دشمني کوي، نو چې زما د مشر سره یې نه لګي زما ورسره هم نه لګي. دا لنډه خبره وایي ده. نو دغه شان د مؤمن شان دا دی چې دی دا وایي چې د چا د الله سره لګي زما ورسره لګي، چې د الله سره یې نه لګي زما ورسره نه لګي. هغه که بیا خپل دی، که هغه لرې دی، که تور دی، که هغه سپین دی، که هغه عرب او عجم دی. نو بیا په هغه حدیث ذکر کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې کې دا وایي چې تاسو به یو بل ته د ښه کار امر کوئ او د بد نه به منع کوئ. دا په هر مسلمان باندې ګوره لازم دی، دا یاده کړئ. هر مسلمان باندې دا لازم دی چې دی په ښه کار باندې امر کوي، بد نه ومنع کوي. خو هغه د طاقت مطابق چې څومره د انسان طاقت شریعت کې بیا دا خبره دې سره تعلق ساتي. لکه د بد کار نه منع کول د دې یو څو مرتبې دي. اولنۍ مرتبه دا چې انسان په لاس باندې راولي. لکه ته یو سړی ویني هغه نشه کوي، د ده د منع کولو بیا 3 مرتبې دي. ته به لازم منع کوې، که نه یې منع کوې نو تا کې بیا د دین یو غټه حصه، یو غټ عمل هغه تا کې نشته. ها، منع کولو اولنۍ مرتبه ده چې ته په لاس منع کوې، په زور یې منع کوې. نو دا خو د هر چا سره نشته دا زور. و د چا سره چې زور دی، لکه باچا شو، علاقې مشر شو، د کور مشر شو، خپلوانو کې مشر شو، هغه سره د طاقت شته چې هغه په لاس منع کړي، نو دی به الله رانیسي که د دغه طاقت استعمال نه کړو.
اوس یو سړی وایي چې ما خو لاس طاقت نشتی او ما یو کس ولید هغه نشه کوي ده سره اوس طاقت د ژبې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د چا دا طاقت د اکثرو مسلمانانو سره ښه که داسې دې ونه کړه ته بیا ګناهګاري که سره طاقت راسي دا هم د یو سړي طاقت نه چې یو سړی زه دا نشم ویلی زه کمزوری یم یا پلانې عذر دی پلانې درېیمه مرتبه دا ده چې ته په زړه کې د دې ګناه سره بغض وساتي او د دې ګناه د لاسه دا سړی بدي شي او دغه ځای ورته پرېږدي دا ټول د الله دپاره غیرت دی یعنې یو سړی لګیا دی نشه کوي ځان تباه کوي بل به وایي چې زما ورسره سویمه ده نه دلته دوه خبرې دي یو دا چې موږ د الله دپاره لګیو دویم الله رب العزت دا غلطه لار ویني نو ته به ورله لاس ونیسي او د دې غلطې نه به یې واړې نیغې لارې ته دا زما او ستا ذمهواري ده که یو سړی روان دی په غلطه لار باندې او په هغې کې دته نقصانات رسي دنیوي لار ده موږ وایو چې دنیوي ده نو ته ورته لازم وایي چې ګوره دا کار دې غلط دی دا لار دې غلطه ده او داسې مه کوه دغه مه کوه دا شان د دین مسله ده یو سړی زه ینم زما د سترګو په مخ کې د جهنم په لار روان دی په ما لازم دي چې زه دې منع کړم خو څومره او څنګه هغه به زه خپل طاقت ته ګورم خپل وس ته به ګورم که د لاس وس رسي د لاس که د لاس نه رسي د ژبې که د ژبې نه رسي نو بیا د زړه په زړه کې به دا ګناه هم بده ګڼم دا سړی به هم د دې ګناه د لاسه بد ګڼم دا سره به زما نالګي دا ځای به ورته پرېږدم نو امام مالک رحمه الله هارون رشید ته وایي د ښه کار امر کوه د بد نه منع کوه او هم د دغې په بنیاد دوستي او دشمني کوه بیا د هغې نه بعد ورته وایي احسن الى من خولک الله تعالی واشکر تفضیله ایاک علیهم الله رب العزت چې د ډېر اهم نصیحت زموږ ټولو دپاره خصوصا د مسافرو دپاره وایي هغه څوک چې الله رب العزت تعالی د هغوی د تربیت ذمهواري درکړې ده یا ته په هغوی باندې مشر کړې د هغوی سره به ښه معامله کوې یو سړی ستا ماتحت دی ته پې الله مشر کړې هغې کې ګوره ستا بچي مرالو ستا مزدوران ستا بل کشر ته په یو علاقه باندې مشر یې هغه ستا کشران دي یو سړی په ملک باندې باچا دی د ملک کې چې کوم خلک اوسي دا د هغه کشران دي ټول پکې دنده راغلي چې د چا چې تا ته ذمهواري درکړی شوې ده د هغوی سره به ښه معامله کوي د هغوی سره به احسان کوي یوه ده او دویمه ده چې شکر د الله ادا که چې ته یې لا په بعضو مخلوقاتو اوچت کړی دا یې شکر مقام دی چې الله رب العزت له تعالی دومره مرتبه درکړې ده چې ستا نه ماتحت دي هغه خلک چې هغه هم ستا په شان انسانان دي نو د دوی سره ښه کول بیا وایي چې ما ته وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره را رسېدلې ده فمن کان له خول الله رب العزت چې چاله داسې څوک ورکړي چې د هغوی ذمهواري د ده په غاړې فلیحسن الیهم رسول وسلم وایي د هغوی سره به ښه کوي د هغوی سره ښه کول څه دي چې ته د هغوی حقوق ادا کړي هر څوک چې ستا نه کمزوری دی ستا ماتحت دی ته به د هغه حق ادا کړي بیا یې ورته دا ویلي چې الزم الادب فی من ولیت امر ادبه الله رب العزت چې تا ته د چا ذمهواري درکړې دی چې ته به ده ته ادب ښیې نو هغه ته به لازم ادب ښیې ومن یجب علیک النظر فی امره او هغه څوک چې الله رب العزت تا ته ویلي دي چې ته به د ده خیال ساتي دا څوک دی اوس دا زموږ اولاد دی زموږ کشران هغه وروڼه دي که هغه نور خپلوان دي وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او هر یو نه به د هغه د ذمهواري تپوس کېږي ما چې تاسو ته وایي چې د مسافرو دپاره دا خبره ډېره اهمه ده ولې مې وي زمونږ دا بچي دا زمونږ سره امانت دی ګورې دې به الله تپوس کړي دا خپلوان دا بیبیانې چې کوم زمونږ خواوشا کې دي او ذمهواري زمونږ په غاړه ده الله رب العزت به دوی تپوس کوي مشکل دا دی چې زمونږ ذهن کې یو ټکی دی بس هغه ده چې الله به دوی د رزق تپوس کوي دا خبره صرف د رزق نه ده د رزق خو به الله تپوس کوي دا صحیح خبره ده چې تا ته د چا ذمهواري درکړی شوي او ته هغوی له اسباب د رزق ګوري
رزق ورکوونکی خو الله دی، خو ته اسباب لټې. نو که ته دې کې غفلت وکړې او کوتاهي وکړې، الله رب العزت به تا نه تپوس کوي. خو صرف مسله دا نه ده که نه، د هغې نه مخکې یو بله غټه مسله ده. د دې خلکو د دې کومو چې ذمهواري موږ ته راکړی شوې ده چې دوی ته به ادب ښیي، دوی ته به سړیتوب ښیي، دوی ته به دین ښیي، دوی ته به عقیده ښیي، د دوی د آخرت هم غم کول غواړي، د دې به هم ګوره الله تپوس کوي. دغه شان د دوی د دنیا به هم غم کوي، د دین به ولم غم کوي، د دنیا به ولم غم کوي. د دین په غم کې ډېر خلک کوتاه دي. موږ صرف دا وایو چې زه مسلمان یم، زما بچي مسلمانان دي، کیسه ختمه شو. تا چېرته ته د دې بچو سره ناست یې، تاسې تپوس کړی چې دوی څه نظریه او څه عقیده ده؟ خصوصا نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هر سړي سره موبایل او چې څه یې واورېدو څه یې وکړو. اوس څه پته لګي چې دوی څه اورېدلي دي، څه یې کتلي دي او په څه روان دي؟ تا دې چېرته تپوس کړی؟ تا چېرته دې بچو ته د مونځ اودس ویلي دي؟ تا ورته ویلي دي چې دروغ به نه وی، دوکه به نه ورکوې، نشې به نه کوئ، ږیره به نه خرئ، پنسې به په ځان پسې نه راکاږي؟ دا ذمهواري دی زموږ د ټولو. دغه شان هغه زنانه چې هغه ستا دپاره حرامې دي، د هغوی سره به نه میلاوېږي، هغوی سره به مصافحه نه کوې. دغه شان د لوڼو تربیت، دا زموږ ذمهواري. یوازې مسله دا نه چې زه ورله ډوډۍ وګورم او خېټې ته ور واچوم. مسله صرف ډوډۍ نه ده، ډوډۍ نه به دوی نه پاتې کېږي. لویه مسله زما او ستا په ذمه هغه دا دی چې موږ د دوی د دین غم وکړو، د دوی د آخرت غم وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم تره چې کله وفات کېدو، قصه هم دې جومات کې ذکر کړی و تفصیلا. ابو طالب چې کله وفات کېدو، د آخري وخته پورې د رسول وسلم کوشش څه چې دې کلمه ووایي. ولې کلمه په دې پې ویله چې د ده د آخرت هغه مسله چې دی اسانه شي او الله دې د جهنم نه بچ کړي، جنت ته بوځي. دا صحیح مینه وه د دې خپل تره سره. که دا مینه ستا د خپلو بچو سره یي که نه، ته په دوی باندې په صحیح معنو سره مین چې زما دا بچي په آخرت کې الله د جهنم نه بچ کړي او جنت ته لاړ شي. زما دا بیبي او ښځه دا وایي زما دا خاوند، زما دا مور پلار، زما دا رور، زما دا خور، چې دوی الله رب العزت جنت ته بوځي. دا حقیقي مینه، دا کول غواړي د خپلوانو سره. موږ صرف مسله ډوډۍ کته او ډوډۍ بره، تنخوا کته او تنخوا بره، او صرف همدغه غم راغستی. د یو سړي بچی د هغه په مخ کې د جهنم په لار روان دی. موږ څنګه دې پلار ته ووایو چې دی د خپل بچي سره محبت کوي؟ د دنیا دا مسله زه اکثر درسونو کې ما ویلم دا خبره او ویم چې د دنیا دا مسله کې یو سړی د بچي دپاره ډېر سره پیدا نه کوي. دا د نصیب خبرې دي، کله انسان کوشش وکړي خو ډېر څه نه وي او دې بچي ته نعمتونه کم شو. موږ به دا ووایو چې زه کور کې کم سهولیات چې دي هغه ورته نشتي، ګرمي ده، خولې پرې راماتې دي، پنکه ورته نشتي. صحیح ده؟ دا سخته به څومره خو یو څو کاله ده که نه، بل د الله طرف نه راغلي خبره د نصیب کې نشته. دی به د یو څو کاله سخته برداشت کړي، داسې سخته دم نه، خو زه برداشت به یې کړي. خو چې یو سړی هغه همیشه او ابدي ژوند یې تباه و برباد شي او جهنم ته لاړ شي. صحیح شو، ده په دنیا کې په عیسیانو کې ژوند تېر کو، دی په ښه موټرو کې هم وګرځېدو، دته د میاشت په اخره کې ښه تنخواګانې میلاوېدې، پلار به له سمې پیسې لګېدل، هر څه دته میلاو شو. د دنیا چې کم نعمت ته هغه د سره دی. انجام اخرنی دا دی چې لاړ جهنم ته. ته آخر دې بچي له کړي څه دي؟ تا دې بچي له څه کړي چې ته یاد کړې چې او ما دې بچي له دا کړي دي؟ نو زموږ په غاړه باندې دوه خبرې دي، دین او دنیا. موږ به د خپلو کشرانو کې هر هغه سړی راغی چې ستا په ذمه دا دي چې ته به د هغه تربیت کې، د هغه ساتنه به کوې. او دې کې هغه مشران هم رالو چې ذمهواري ستا د هغوی د ساتلو، لکه مور و پلار، نیا نیکه، هغه چې ته پرې خرچه کې تا سره دي. تر دوی ذمهواري د دین او د دنیا. صرف مسله د دنیا نه ده، د دنیا مسله ګوره اسانه ده، ګرانه خبره هغه د دین ده، ځکه چې هغه تعلق ساتي د آخرت سره، او آخرت هغه ژوند دی چې هغه د همیشه ژوند دی. نو دا ډېره اهمه مسله ده. اکثر مسافر ټلیفون وکړي، صرف دغه تپوس کوي سکول ته ځي که نه ځي، بل تپوس دا کوي کار له وځي راوځي که نه، بل تپوس دا کوي چې پټي ته تللی دی او که نه دی، د ځمکې مسله څنګه شو، د جیداد مسله څنګه شو. اصل مسله هغه دا ده چې ته ټلیفون وکړي، ته شروع د دین وکړي چې د دینداري څنګه ده،
دې منزله ځي دا تپوس یې راته کړی دې د چا سره کیني پاسي د ده معاملات څنګه دي د ده کردار څنګه دی بیا د هغې نه بعد دنیوي تپوسونه ترې وکړه هېڅ خبره نه ده او ځکه وی امام مالک وی ما ته دا خبره را رسېدلې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر فضل ابن عباس ته دا خبره کړې وه فضل ابن عباس دا د رسول وسلم د تره زوی هغه ته یې وی د دې خپلو بچو په باره کې ورته وی او د دې خپلوانو په باره کې اخفهم فی الله عز وجل دا خپل کشران وی د الله نه یېروه دا رسول صلی الله علیه وسلم وی نصیحت کړی فضل ابن عباس دا خبر امام قرطبي په خپل تفسیر کې هم راوړی ده او امام احمد هم دا روایت راوړی خپل کشران ویرو د الله نه چې د الله نه دې ویرول که نه ستا ټوله مسله اسانه شو که بعض ملګري راشي وایي زما بچي زما ادب نه کوي زما احترام نه کوي زما بچي ما سره دا کوي دغه کې تاسو به لیدلي او دا خو غالبا هر معاشره کې دا مسلې د هغې یو وجه دا ده چې ده د خپل بچي د الله نه نه دي هېرولي او داسې شاذ او نادر کېږي داسې هم کېږي ورې چې سړی د الله نه ویري خو د هغوی په نصیب باندې هدایت نه او بدبختي خو دا کله ناکله کېږي نور اکثر چې بچي بد عمله یې که نه دې کې د مور پلار لاس وي هغه لاس داسې چې دوی یېرولي د الله نه نه دي او چې د الله نه دې ویرو که نه بیا ترې مه یېرېږه تاسو ته دا پوته شتي نن سبا داسې حالات دي که نه چې مور پلار د بچو نه یېرېږي په ما ګزار ونه کي ما سره بد اخلاقي ونه کي ما له څه جواب داسې د خلکو مخکې رانه کي وبه مې شرموي د دې څه وجه ده چې دا پلار او مور د بچي نه یېرېږي وجه یې دا ده چې دا بچی د الله نه یېرېږي که چېرته ستا دا بچی ستا دا کشر د الله نه یېرېدو که نه بیا ترې مه یېرېږه ځکه چې د الله نه چې یېرېږي نو هغه ته پته ده چې زما د دې مشر په ما باندې حق دی زما د دې مور پلار په ما باندې حق دی که غواړئ چې الله ته م غاړه ازادي شي الله ته م غاړه ازادي شي او غواړئ چې د دې بچو نه خون واخلئ دوی ستاسو ادب وکړي ستاسو احترام وکړي او تاسو سره ودرېږي په سخته کې نو د هغې دپاره دغه نصیحت باندې به عمل کې چې اخفهم فی الله عز وجل د الله نه به یېرئ دا به ورته وښئ چې بره په عرش باندې اسمانونو د پاسه یو رب دی د هغه نه یېرېږه نه بچیه دا داسې به نه کوي او دا د وړوکوالي نه خلک ترتیب روان کړي دا داسې هم نه کېږي چې دی به 20 کالو ته ورسي او ته به ورته وروسته بیا مسلې دی د ماشوم تربیت د وړوکوالي نه به دقه شان کړي چې دی وړوکی دی قدم واخلي او دی لږې لږې خبرې زده کړي د دې ځینې د تربیت شروع شو تربیت هغه 20 کالو کې بیا نه کېږي 10 کې نه کېږي د وړوکوالي نه تا تربیت شروع کړه چې ورسره روان وخت په وخت ورته نه الله په دې ناراضه کېږي نه داسې به نه کوې دا د الله نه دی خوښ دا کار د الله خوښ په دې چې دا بچی رالوی شو که نه نو باذن الله سبحانه وتعالی ستا دا بچی دی به په هغه بچو کې چې ستا ورپې سترګې یخېږي او تعالی به الله د هغه د لاسه عزت د دنیا او د آخرت درکوي د هغې نه بعد یې ورته نصیحت کړی دی لا تستسلم الى الناس واستهدهم في طاعة الله وی خلکو ته به نه ګورې چې د خلکو د لاسه ته د الله دین پرېږدې او د خلکو تابعداري کوه په دیندارۍ کې دوه مسلې دي چې زه یې واضح کړم تاسو ورته ورسئ لکه حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت دی امام ترمذي راوړی لا تكونوا امعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا وإذا زالنا إمعا مجرد إمعا ستوي بعربي جبكي تخلكو تقولي إمام مالكم داوي تخلكو بس مزه سنگا رسول صلى الله عليه وسلم ويتبدانه چیرې که خلکو خو کړو زبا خکوم که خلکو ظلم کو زبا ظلم دا ګوره زموږ د پښتو د معاشرې حال دی کنه دې نه ده موږ هم دغې ته ډډه لګولې چې څه دې وکړو زه به درسره کوم که ما سره په سخته کې ودرېږي زه درسره ودرېږم که په بیمارۍ کې دې زما تپوس وکړو زه به کوم که زموږ لاسنیوي درالې زه درځم که بل څه ما سره د احسان وکړو زه به درسره کوم خو که تا ونه کړو زه یې نه کوم ښه که ظلم دې وکړو زه به درسره ظلم کوم
که زیاتې دې وکړو زه به سره زیاتې کړو داسې ژوند شو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن شان دا دی، دی به وایي ان احسن الناس که خلکو را سره ښه وکړو زه به ښه کوم، وان اساءوا او که خلکو بد وکړو زه به ورسره بد نه کوم. دا طریقه د مسلمان دی. ته به د خلکو تابعداري په ښو کارونو کې کوې، بدو کې به هغوی ته نه ګورې. او دا زمونږ ګټه مسله ده. زه یم چې هسې زما د دې کمزوري علم مطابق چې دا مسله څومره زموږ په دې معاشره کې دومره په بله معاشره کې دی. بس دقه یو خبره موږ راغستې ده، خلک او خلک، خلک او خلک. خلک به څه وي، خلک به څه وي. لکه دا کار مه کوه، دا کار غلط دی. نو زه خو به کوم ځکه چې کوي نه کوم، خلک به څه وایي. دلته دې ګوره د خلکو د لاسه د رب العالمین نافرماني کوي، د خلکو د لاسه د بېدیني کوي، د خلکو د لاسه د الله سره دشمني کوي. زه سوال کوم تاسو نه دا خلک د قیامت په ورځ به تا د الله رب العزت د عذاب نه بیا بچ کړي. او په دې کې موږ ګوره سبحان الله نږدې موږ د علي بن ابي طالب رضی الله عنه خبره وکړه. د علي بن ابي طالب رضی الله عنه پلار د ابو طالب خبره موږ نږدې وکړه. ابو طالب ولې اسلام نه قبلو؟ خلک به څه وایي. هغه مړ شو د پلار په مذهب باندې، په شرک باندې لاړ د دنیا نه، مسلمان نشو. مشرکانو په هغه پسې سبد ونه وي بلکې صفت یې ولو کوی نر سړی د پلار په مذهب باندې پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ابو طالب خپل تره دی چې هغه په عذاب کې دی او په جهنم کې دی، او په جهنم کې د هغه عذاب د ټولو نه کم دی. په ازار د جهنم د اور ورته اچولی شوي د هغې د لاسه د هغه دماغ خوټ کېږي. خو سوال دا دی چې دې خلکو دله څه فایده ورکړه؟ بلکې د دې خلکو د لاسه دی چېرته لاړ؟ جهنم ته لاړ. زما او ستا به هم دا طریقه موږ به خلکو ته نه ګورو، موږ به دې ته ګورو. زه وایم که نه خلک به څه وایي. که دا جمله موږ بدله کړو، دا خلک ټکی ته لر کړو او الله پې ولګو، الله به څه وایي، زموږ هر څه به برابر شي. یاره دا کار کول غواړي او که نه، الله به څه وایي. که وی نه کم نو الله به څه وایي، که یې وکم الله به څه وایي، زموږ هر څه به برابر شي. خو موږ هغه جمله داسې جوړه کړې چې خلک به څه وایي. نو کله داسې کاري چې د خیر کاري خو دی نه کوي، ولې وایي خلک به څه وایي. کله داسې کاري چې د ګناه د شري دی کوي، ولې ځکه چې خلک به څه وایي. دا به زه لازم کوم ځکه چې بیا به خلک وایي چې دا بې غیرته دی داسې دی دی. نو سبحان الله زه د دې انسان د عقل ته حیران یم چې د خپل رب سره دشمنۍ ته تیار دی خو خلک نه خفه کوي. د خپل رب سره دشمني کوي خو خلک نه خفه کوي. حالانکه حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وایي کم سړی چې لټی رضا د الله او خلک خفه کوي، یو سړی دی الله یې راضي کو خلک یې خفه کړو. مثال پرې درکړم چې خبره ښه واضح شي. دا ډېره اهمه مسله ده. د دوو کسانو مسله راغله، د یو بل سره اختلاف راغی، صحیح شو. په هغه مسله کې ته هم راوغوښتی شوې، ته راشه پلاني ته ورغلې. دا مسله څنګه وه؟ د یو طرف ته ستا خپل دی، ستا رور دی، ستا تره دی، ماما دی، تره زوی دی، نسبي دی، د علاقې دی. دا بل بالکل پردی سړی دی. خو په هغه ټیم چې تا کره دا مسله واورېده نو تا ته اندازه ولګېده چې دا پردی په حق دی او دا خپل چې زمونږ کوم دی دا په ناحقه دی. اوس تا ته دوه خبرې دي، یا خو به الله راضي کې یا به دا خپل راضي کې. ځکه ما تاسو ته چې مثال سره ورته خبره ښه واضح شي. اوس دوه لارې دي، اختیارات دوه دي، یا به رب راضي کې یا به خپل راضي کې. دی راولګېدو رب یې راضي کو خپلې ناراضه کو. رسول صلی الله علیه وسلم چې چا دا کار وکړو الله یې راضي کو او د الله د رضا کولو د لاسه مخلوق ناراضه شو، د ده نه به الله هم راضي شي او دا مخلوق به تیم راضي شي. ولې؟ ځکه چې د دې مخلوق زړونه د چا په لاس کې د الله په لاس کې. صحیح ده وختي طور به دی تا نه خفه شي، دی به تا سره دشمني مو وکړي، خو یو ورځ به داسې راشي چې دی به تا سره بیا جوړ هم شي او دی به دا خبره که په خوله نه وي خو په زړه کې مني چې دی ډېر نر سړی دی، دی د حق ملګرتیا کوي، دی د باطل نه کوي. ځکه یا ته په خپل هم پته چې زه په غلطه یم. رسول صلی الله علیه وسلم یو څوک چې راولګي الله ناراضه کي او مخلوق راضي کي. دا اوس دغه مسله ده
دی راولګېدو هغه خپلې خوشحاله کو الله یې ناراضه کو رسول صلی الله علیه وسلم الله خو ترې ناراضه شو دا خو د دنیا او آخرت خسر الدنیا والآخره دنیا یې ملاړه تباه شوه او آخرت یې ملاړه تباه شو وایي د ده نه الله هم ناراضه شو الله خو ترې ناراضه شو او مخلوق به ترې ناراضه شي وجه هم د هغې دکه دی چې د مخلوق زړونه چا په لاس کې دي هغه د الله په لاس کې دي تاسو به کوشش همیشه د چا د راضي کولو کوئ د الله د راضي کولو که هغه مالی مسله یي که هغه د خپلوانو سره څه مسله یي که هغه د بدن سره مسله تعلق ساتي که هغه هر څه همیشه به کوشش دا کوې چې ته رب العالمین راضي کړي او رب العالمین به د دې مخلوق د زړونه تا ته راوړي تا نه هېڅوک هم نه خفه کېږي دا خلک به د نن بیا خوشحاله شي د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله هارون ته وایي لا تغمص الناس واخفض لهم جناحك بل نصیحت دا دی هارونه خلکو ته به په سپک نظر نه ګوري خلک به سپک نه ګڼي الله اکبر او دا نصیحت هغه چا ته کوي یو باچا ته یو خلیفه ته کوي چې د الله دا مخلوق به ګورې سپک نه ګڼي نو چې اوس باچا چې د باچایي په کرسۍ ناست دی او د هغه دپاره مسله دا دی چې ته به مخلوق ته په سپک نظر نه ګورې نو عام سړی به مخلوق ته څنګه په سپک نظر ګوري قرآن کې په دې باندې ډېر زیات حدیثونه آیتونه دي او رسول صلی الله علیه وسلم بېشمار حدیثونه زما په دې باندې یو مستقل بیان هم دی چې ته واورئ تکبر او غرور او د هغې انجام او دغه شان عاجزي کول دا ځان له موضوع ده مؤمن به چرته هم تکبر نه کوي او د الله مخلوق ته په سپک نظر نه ګوري چرته هو ځکه چې چا چې تکبر کړی دی رب العالمین د آخرت نه مخکې په دنیا کې شرمولی دی او تکبر د څه شي لکه د الله رب العزت یو نوم دی المتکبر لوی کوونکی دا نوم د الله سره او د صفت د الله سره ښایي مزه کوي چې الله متکبر دی خو زما او ستا په شان کمزور انسان په څه شي به تکبر کوو زما او ستا انجام مرګ دی بیماری ده ستړي کېده دي اوده کېده دي خبر رانه یېرېږي خفه کېږو وږي کېږو تږي کېږو ما او تا په څه شي تکبر کوو تکبر خو هغه چا سره مزه کوي چې هغه په یو حال دی هغه زورور دی د هغه سره همیشه باچایي ده الحي القیوم همیشه ژوندی دی په هغه مرګ نه راځي ستړی کېږي نه وږی کېږي نه تږی کېږي نه خبره ته یېرېږي نه د چا نه یېرېږي نه څوک بې زورور کېدی نه شي ما ورته د څه شي تکبر کوم نو موږ سره وخت ډېر نه شي ځکه چې د هرې خبرې سړی پوره تفصیل او دلایل پې ذکر کوي بیا خبره ډېره اوږدي خو دلته یې ورته دا ووایي چې تکبر به نه کوې خلک به سپک نه ګڼي واخفض لهم جناحک او خپلې وزرې به خلکو ته کته کړي د وزرو کته کولو څه مطلب دی عجزي به کوې که الله دله زور در کړی که الله دله مال در کړی که الله دله نسب او خاندان در کړی که الله دله علم در کړی که الله دله ښایست در کړی که الله دله هر څه در کړي د هغې د لاسه به ته د الله د بندګانو په مخ کې تکبر نه کوې وزرې به کته ساتي عجزي به کوي او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي وی چا چې هم د الله دپاره عجزي کړې ده الا رفعه الله مگر الله رب العزت هغه انسان عزتمن کړی دی او هغه یې اوچت کړی دی ښه بیا د هغې نه بعد یو ته هم دقه خبره کړې ده چې ایاک والکبر والزهو فإن الله عز وجل لا يحبهما هارونه د تکبر او د فخر نه به ځان ساتي د الله رب العزت دا دوه صفات نه دي خوښ او ما ته داسې یو حدیث را رسېدلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم امام مالک و او دا حدیث چې دی په بعضو کتابونو کې راغلی دی يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر تطأهم الناس بتكبرهم على الله عز وجل قیامت په ورځ به دا متکبرین نه دي دا به الله رب العزت داسې راوباسي او داسې به د خلکو ته مخامخ کړي لکه ذره الذر نه دلته مطلب دی میږې وړوکې بلکل وړوکې میږې دا متکبر دا په دنیا کې چې لویي کوله که نه قیامت په ورځ به دی الله ته مخامخ کړی شي د میږي په شکل کې
او هغه خلک به پې قدمونه له پاسه ږدي په چا چې لویي کوله. اوس ستا مرضي ده چې ته د قیامت پورې څه غواړې؟ څومره چې انسان تکبر کوي دومره الله رب العزت ذلیله کوي. دنیا کې هم ذلیله یې. ستاسو خیال دی متکبر سړي سره د چا طبیعت لګي؟ هر سړی ترې لرې تښتي. مړه دی پرېږده دی لوی چاری دی، دی پرېږده مړه لویي کوي. ها که چېرته وله داسې ورته کیني پاسې نو هغه مجبوره یې څه لالچ یي ورته، یا خو ورسره کار کوي، نوکري دی، یا کشر دی، زوی دی، روري دی، رواری دی، خوری دی، هغه به مجبوره یي. اگر د چا چې مجبوري نشتي ته د هغوی نه تپوس وکړه ولې لکه دې سړي سره ناسته پاسته نه کوي، ولې خو دی متکبر دی. بیا که متکبر که عالم دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینیر دی، که هغه مالداره سړی دی، که هغه سپین ږیری دی، که هغه زنانه ده، که هغه بوډا دی، که هغه هر څوک دی چې متکبر دی د الله د بندګانو بدي شي. و سوچ کوئ چې د الله د بندګانو بدي شي نو د دې بندګانو د رب هم بدي شي. او حدیث کې دا راځي چې چا هم تکبر کوو نو د الله په حق باندې ډاکه اچولې ده. ولې ځکه چې تکبر صفت د چا دی؟ د الله دی. او دا متکبر یو قسمه دعوه کوي چې زه هم په دې کې شریک یم د الله سره، والعیاذ بالله. ځکه د تکبر نه ځان لرې ساتي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی به جنت ته لاړ نه شي د چا په زړه کې چې ذره برابر کبر او تکبر پروت وي، ذره برابر تکبر. نو تکبر د انسان سره او د مخلوق سره مزه نه کوي. د هغې نه بعد ورته بل نصیحت کړی دی، لا تأمن على شيء من امرك من لا يخاف الله. دا زموږ دپاره ډېر اهم دی. په دې ژوند کې هر چا ته داسې څه مسلې راځي چې په هغې کې انسان د چا سره مشوره کوي، چا ته خپل کار حواله کوي، چا ته وایي ما سره منډه ووه. نو امام مالک رحمه الله وایي څوک چې د الله نه نه یېرېږي نو د هغه نه ویېرېږه، هغه سره مشوره مه کوه، هغه ته څه کار مه حواله کوه، هغه ته څه مسله مه حواله کوه، ځکه چې دی د الله نه نه یېرېږي. نو چې د الله نه نه یېرېږي نو کیدای شي تا سره دوکه وکړي، تا سره ظلم وکړي، ستا حق وخوري. بیا ورته وایي چې فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه، ما ته وایي د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبر را رسېدلې ده چې هغه به ملګرو ته دا وي شاور فی امرک الذین یخافون الله. مشوره د چا سره کوه؟ د هغه چا سره کوه چې د الله نه یېرېږي. ځکه چې څوک د الله نه یېرېږي نو دی به تاله چېرته هم غلطه مشوره نه درکوي، ځکه چې دی د الله نه یېرېږي. بله مسله هغه دا ده، یو سړی تا ځان سره په کار کړو او دی د الله نه یېرېږي، چېرته به هم دی تا سره خیانت ونه کړي، چېرته به هم دی تا له دوکه در نه کړي. یو سړی دی هغه ته تا یو ذمهواري حواله کړه، دی به او هغه د الله نه یېرېږي، دی به د خپلې ذمهواري سرته رسوي. یو سړی دی تا ورسره امانت کېښود او هغه د الله نه یېرېږي، دی به په دې امانت کې خیانت نه کوي. یو سړی دی تا ورسره رشته وکړه او هغه د الله نه یېرېږي نو دی به په دې رشته کې ستا لحاظ کوي. یو سړی دی تا وله لور ورکړه، تا وله خور ورکړه، هغه د الله نه یېرېږي، بیا مه یېرېږه، دی به ورسره ظلم نه کوي. یو سړی دی ستا ورسره بل څه معامله راله او د الله نه یېرېږي نو لنډه ده، ګوره لنډه، د هغه چا نه مه یېرېږه چې د الله نه یېرېږي، یېرېږه د هغه چا نه چې د الله نه نه یېرېږي. بالکل مطمئن اوسه. لکه زه بېله یو مثال درکوم، لکه اوس یو زنانه په لاره کې ولاړه ده او دشته ده او خوا کې یو کس ولاړ دی او هغه د الله نه یېرېږي، هېڅ یره بیا د انسان نشته چې یره، ځکه چې مونږ ته پته وي دا سړی د الله نه یېرېږي، د الله نه یېرېږي، دی دې زنانه ته بد نظر نه ګوري، دې څه غلط حرکت نشي کوی. ښه د الله نه نه یېرېږي، چې د الله نه نه یېرېږي بیا دې زموږ یره ده. ولې ځکه چې د الله نه چې نه یېرېږي دی په هره ګناه باندې ورسي. نو د امام مالک رحمه الله نصیحت دا دی چې خپلو معاملاتو کې په خپله ناسته پاسته کې هوښیار اوسه، خصوصا د هغه خلکو سره چې هغه د الله نه نه یېرېږي. چې د الله نه یېرېږي بیا خو مطمئن اوسه. د هغې نه بعد ورته دا وایي
ډېر څه ناشنا نصیحتونه ورته کړي دي. زه هم چې لنډو الفاظو کې داسې ووایم چې د اسلام هغه ټولې غټې مسلې پکې راجمع کړي دي. ورته وایي اکرم ضیفک فانه یحق علیک اکرامه. د میلمه به میلمستیا کې او د هغه به عزت کې، ځکه چې د میلمه عزت کول او د هغه میلمستیا کول دا په تا باندې د هغه حق دی. او زه ډېر د خفګان سره او د افسوس سره دا خبره کوم چې دا زمونږ د مشهور صفت و د میلمه میلمستیا کول نږدې وخته پورې. اوس هغه صفت سبحان الله دنیا ورسره پراخه کېږي، یعنې په کار ده چې دنیا پراخه کېږي زمونږ هغه ښه صفات ښه ډېر شي. دا دنیا ډېره شوه او په خلکو کې د میلمستیا هغه صفت هغه تقریبا ورکېدو والا دی، ختمېدو والا دی. هغه میلمستیا، هغه د میلمه هغه عزت چې په هغې باندې موږ او زموږ مشران مشهور او هغې اوچت صفت و په موږ کې، هغه اوس ورو ورو په کته روان دی. اوس دا بعض هغه ځان ته خوش قسمته وایي او ځان ته او خوشحاله دي چې د چا میلمه نه وي. د کوم سړي چې میلمه ډېر او میلمه یې راځي نو هغه ته بدبخته وایي، هغه ته بدنصیبه وایي. ولې؟ دا خو یې د ده د پیسو تباهي وشو. سهار ماښام وایي د ده میلمه دی. خو دا ساده ګل په دې نه دی پوهه چې میلمه دا خو د اوچت او د برکتي انسان دی. میلمه ډېر د هغه سړي چې هغه عزتمن وي. ګوره دا دنیا دومره فارغ هم نه دی چې د هر کدو کریله کره ورځي. دا راته م ووایم که ته دا وایې چې زه د میلمه خیال نه ساتم ځکه چې پیسې لګي نو زه خوشحاله یم، نو زه راته هم دا وایم دا هر سړی داسې نه دی چې هر چا کره ورماتي. خلکو سره د خپل عزت غم دی. دا د الله دا بندګان چې د چا خواله ځي راځي نو هم په هغه کې ځای دی. ته بیمار شي او ستا تپوس له لوی مخلوق را رواني، دا خو ته د لویې ورځې خاونې، د لویې برخې خاونې چې ته دومره عزتمن یې د خلکو په نظر کې، په دې به ته طبیعت خرابوې. له ستا خواله یو سړی راشي تا ته ور وټکي چې ستا تپوس ته راغلی، تا سره ناستې له راغلی، دا خو الله رب العزت په تا لویې ورځ راوستې. دا خوشبخته انسان دی. هېڅ خبره نه که په دې کې ستا مال لګي، که په دې کې ستا هر څه لګي، خو د میلمه په تا حق دی چې د ده به میلمستیا کې او د ده به عزت کې. بیا وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ماته دا حدیث را رسېدلی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دی. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه. څوک چې الله او د الله په آخرت باندې، د چا چې په الله او په آخرت باندې ایماني نو دی به د خپل میلمه عزت کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم بیا د هغې نه بعد یې د ګاونډي خبره کړې ده چې د ګاونډي حق به ادا کې. د ګاونډي حق به څنګه ادا کې؟ وایي دله به تکلیف نه ورکې او چې څه ښه دنه کېږي هغه به ورسره کې. بیا دقه حدیث کې د ګاونډي هم خبره ده چې څوک په الله او په آخرت ایمان لري فلیکرم جاره، دی به د خپل ګاونډي عزت کوي. د دې ګاونډي هم ګوره لوی حق دی په موږ باندې، لوی حق. قرآن کې هم د ګاونډي حق بیان شوی دی، حدیثونو کې هم رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. په دې باندې الحمدلله زما مستقل بیانونه هم شته، چېرته یې واورئ چې د ګاونډي په ګاونډي باندې څه حق دی. دومره حق یې دی که نه. لنډه دا ده چې یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جبریل راته دومره وصیت وکړو د ګاونډي په باره کې چې د ګاونډي سره به داسې کوې او داسې به کوې داسې به کوې. وایي زما بیا دا سوچ و چې نږدې ده چې د جبریل به یو ورځ ما ته وایي چې د دې ګاونډي په مال کې هم برخه ده، میراث کې به حصه وي. دومره حق دی. راشه نن سبا زمونږ د ګاونډیانو سره هغه معاملات هم کمزوري شوي دي. نږدې وخته پورې زه پخوا نه یم، پخوا خو به مشران تپوس وکړه، هغوی ته معلومه ده. نږدې وخته پورې دا ګاونډي به بلکل تقریبا داسې ګڼلی کېدو لکه چې دا د دغه کور سړی، د یو بل تپوس، د یو بل سره ودرېده، د یو بل خوا ته تګ راتګ. او اوس خو داسې حالات دي چې داسې به راته پکې ډېر میلاو شي چې هغوی ته دا پته هم نشته چې زموږ خوا کې اوسېږي دا د ده نوم څه دی او دا څوک دی، داسې پکې هم شته.
اوس تاسو دا تپوس کوم چې یو سړي ته دا پته نشته چې دا چې زما په دې خوا کې چې اوسېږي دا څوک دی دی به د حق څه ادا کړي حق ادا کولی شي نشي ادا کولی نو ځکه امام مالک رحمه الله هارون رشید ته وی د میلمه به اکرام کې او دویم د چا د ګاونډي به اکرام کې ځکه چې دوی په تا باندې حق دی د هغې نه بعد ورته وی تکلم بخیر او اصمت که خبره کې د خیر خبره کوه یا غلی شه فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول صلى الله عليه وسلم ندا خبر ما ترى رسيدري ده أقويني دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليمسك څوک چې په الله او په آخرت باندې ایمان ساتي او د خیر خبره دي کوي یا دي غلی شي او د خیر خبره څه ده د دین خبره خو د ټول اوچته د خیر ده که چې اوس لیکي دا خبرې چې څومره کې کوه او یا هغه چې ستا دنیا ته پکې فایده ده هغې هم ګنجایش دي خو که دا دواړه پکې نه بیا رسول سلم ویلی شي بیا وی واتقي فضول المنطق د فضولو خبرو نه ځان لرې ساته د فضول خبرې نه پالتو چې سړی لګې کړله ډېر خلک هم د دې ژبې د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم وایي جهنم ته وځي بیا موږ پښتانه نه یو موږ بلکل ژبه نشو کنټرولولی چې څه قسم نه یې کړي که نه او څه خبره هم جوړه کړي نه وخت راباندې نه پاس کېږي لکه څنګه زه بل مثال درکړم لکه بهر دوو کسانو جنګ وکړو اول خو به ورته موږ ټول لا جمع شو که میږی مړ پروت یم موږ به ورته ډېر شی ولاړ یو چې میږی مړ دی دا هم غلط عادت دی غوغا جوړول او راجمع کېده او هاو دوو کسانو جنګ وکړو اوس موږ ژبه کنټرول نه شو ساتلی د خیر خبره موږ سره نشته داسې چل شي دا داسې وشو دی د هغه ځای نه راغی دی د دې ځای نه راغی یو دروغ کیسه یې جوړه کړه د دې نه چې بیا واوري د هغه مخکې رسي هغه نور دروغ وي هغه نه چې مخکې رسي هغه نور دروغ وي د دې د ژبې د لاسه او د الفاظو د لاسه څومره ګناه د ځان سره اوچته کړه د دروغ چې د وي دروغ ګناه ده که بیا په دې کې به د لازم په چا باندې تهمت لګولی چې دی راغی ده ورته کنځلي وکړه او دی راغی ده ورته دا د دې د لاسه د بله ګناه اوچته کړه او په دې باندې خبره ونه درېده اوس مخکې چې څومره د ده نه رسوي دی د هغوی سره به دې خبره کې څه دی هغه شریک دی نو چې کله هم کښېني په یو مجلس کې کښېني که نه تا سره دوه اختیار دي درېیم نشتي ګورئ یا خو د خیر خبره وکړه د خیر خبره ما تاسو ته ووایي چې د خیر خبره چې ستا دنیا ته پکې فایده یا پکې ستا آخرت ته فایده ته سوچ کوه دې خبرې ته چې دې کې ما ته کومه فایده ده یا غلی کښېنه بس درېیمه لار پکې نشته او چې څومره غلی وي دومره به د الله رب العزت د جاخو د مصیبتونو نه ساتي ما چې څومره هم جاخې لیدلي دي که نه زموږ خوا ته خو مسلې ډېرې راځي ما چې څومره هم جاخې لیدلي دي اکثر هغه د هغه چای چې هغه خبرې ډېرې کوي ودرېږي نه یو خبره یې کړې ده چې کړې ده هغه بل رانیولی وي تا چې دا خبره کړې ما پسې خو دا کوم سړی چې غلی ناست اکثر دته دا جاخې نه جوړېږي نو دا ژبه کنټرول کې ساته او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي هغه صحابي ته وی چې کله د فتنو زمانې شي نو امسک علیک لسانک دا خپله ژبه به کنټرول ساتي دویم کار به دا کوي چې د کور نه به ډېر نه وځي او دریم کار به دا کوي چې د عامو خلکو مسله پرېږده د خپل ځان غم به کوي نو زه هم تاسو ته دا ویم چې ژبه کنټرول کې ساته او فضول خبرې دا پرېږده د دې نه ځان لرې ساته خصوصا هغه خبرې چې هغه د ګناه دي هغې نه خو ځان ساتي او هغه خبرې چې تا ته حقیقت نه وي معلومه او ته پکې لګیا دا انسان ته په دنیا کې هم شر جوړوي او دا انسان ته په آخرت کې هم شر جوړوي بیا ورته د هغې نه بعد وایي اکرم من وادک وکافئه بمودته ایاک الله اکبر چې څوک د سره ښه وکړي نو د هغه سره به ښه کې د هغه د دې ښو په بدل کې او د احسان به ورله مني دا ښه به ورله مني دا به نه وي د بعضو سپکو خلکو په شان
وی چې دا موږ سره چې ښه کړي موږ ته به هم ضرورت و وایي که نه وایي ته ورته یې لکه پلاني تا سره دومره ښه او کړي دي خو موږ نه به یې څه لالچ و دې څوک نه وایي ګورې چې څوک د سره زره برابر ښه وکړي که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي من صنع الیکم معروفا او دکه امام مالک دی نصیحت کې ذکر کړی چې څوک د سره ښه وکړي که نه فکافئوه په بدل کې ورله څه ورکوه څه ښه ورسره کوه فإن لم تجدوا که ستا وس نه رسي د هغه سره د ښو کولو لکه یو سړی وایي چې یاره ما سره بلکل څه وس مې نه رسي فادعو له نو بیا دا دی چې دعا وله هر وخت غواړه او ښه به ورسره کې دا قصه به نه کوي چې یاره خیر ما سره کړي زموږ نه به یې څه لالچ بعض پکې دا وایي زموږ د خلک موږ هم ډېر کړي دي دا د دې جواب نه دی چې موږ هم ډېر کړي دي تا ډېر ښه کړي دي او که ډېر لږ دي کړي دي خو دې ټیم کې دې د الله بنده تا سره ښه کړي دي ته به د دې شکریه ادا کړې او اوس به کوشش دا کوي چې د ښو جواب هغه په ښو سره ورکړي او دویم کار به دا وکړي چې دا به د مرګه پورې نه هېرې دا کوم ښه چې ده دغه نه وي تا چې کړي دي دا چې ده تا سره کوم ښه کړي دي دا به چرته هم نه هېرې خپلو بچو ته به هم وایي تذکیره به هم کې شکریه به هم ادا کې دا د مؤمن شان دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د سره ښه وکړي ته څه کوه بدل یې پوره کا که څه وس دې نه رسي دعا ورله غواړه دا دعا چې ورله ته غواړي که نه دا هم ته د هغه سره ښه کېده لکه اوس یو سړی ما سره ښه وکړي او زما طاقت نشته چې زه د هغه سره ښه وکړم او زه لاس اوچت کړم چې یا الله دې وبخه څه کوم چې دا ډېر لوی ښه دي زه د تهجدو په ټیم کې ځان له دعاګانې غواړم په منځ کې پکې دا وایم چې الله په دې پلاني باندې خپل رحم وکړه دا هم ښه کول دي بیا وایي چې وایاک والغضب فی غیر الله بله خبره ورته دا وکړه وایي هارونه د غوسې نه به ځان ساتي د غوسې نه به ځان ساتي خو دی ورته وایي فی غیر الله سوا د هغه غوسې نه چې هغه ته د الله دپاره کوې هغه مناسب ده یو سړی د الله دپاره غوسه کوي دا خو دین دی لکه مثال پیدا درکړم یو سړی ستا په مخکې لګیا دی د الله سره دشمني کوي ته په دې خبره قهر شو غوسه شو نو موږ به تا ته څه وایو چې غوسه مه کوه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم غوسه مه کوه نه دا غوسه خو د مؤمن شان دی دا خو غیرت دی په الله باندې چې یو سړی د الله سره دشمني کوي ستا په مخ کې ګناهونه کېږي او تا له پرې غوسه نه درځي ته پرې نه خفه کېږي نو بیا خو د خپل ایمان مراجعه وکړه بیا خو تا نه ایماني غیرت ختم شوی چې ته پرې نه خفه کېږي نو ورته وایي غوسې نه ځان ساته وقد بلغني امام مالک وایي ما ته دا خبره را رسېدلې ده ان رجلا قال یا رسول الله اوصني ولا تکثر علی فانسى یو کس ویلو رسول وسلم ته ای د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه خو اوږد نصیحت راته مه کوه ما نه خبره هېرېږي نصیحت راته وکړه اوږد راته مه کوه چې مختصر لنډ او غون نصیحت راته وکړه ما نه اکثر خبره هېرېږي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې لا تغضب غوسه مه کوه بس دوه ټکي دي لا تغضب غوسه مه کوه وجه دا ده چې هر شر ته چې ته سوچ وکړې که نه چې ته ځان له کېناستې ته سوچ وکړه هر شر چې دی که نه د هغې جړ هغه صحیح هغه به غالبا غوسه وي دا غوسه د وینه چې د انسان خوټ کېږي د بلډ پریشر چې های شي دا د شیطان د لاسه شیطان غواړي چې ته بې کنټروله شي او ته یو غلط قدم اوچت کړې راشه څومره مړي د دې غوسې د لاسه شوي که نه دي شوي پوره خاندانونه د دې غوسو د لاسه تباه شوي څومره ښځې د دې غوسې د لاسه طلاقې شوي وي څومره ملګري د دې غوسې د لاسه جدا شوي وي څومره رونه څومره خپلوان د دې غوسې د لاسه او یو بل ته تاوانونه رسولی دي نو ځکه رسول الله وسلم هغه کس سبحان الله مختصر خبره غواړي او د هغه د دې خوږو خبرونو قربان داسې خبره ورته وکړه داسې مختصر چې هغې کې دننه ټولې خبرې راټولې شوي دي اوس چې ته د خپل ژوند نه غوسه وباسې پالتو غوسه ستا ژوند څومره برابر شو مسله خو ټوله جوړه کړې دي غوسې ده
تا چې ظلم کړی دی اپلانی باندې هغه دې هم د غصې د لاسه کړی، تا چې هغه حق خوړلی دی، تا چې هغه ګزار کړی، تا چې هغه کنځلي کړي دي، تا چې هغه کس وجلی دی او داسې پسې بیا غالبا به تا ته سبب څه میلاویږي؟ هغه غصه میلاویږي. نو ځکه زه هم تاسو ته دا او بیا موږ خو بعض دا خپل صفت ګڼي چې پښتون هغه دی چې بس هغه غصه شي بس بیا ترې لرې کې. الله رب العزت د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په قرآن کې. په قرآن کې الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی. اوس د مؤمنانو د شان ته وګوره او دا بعض جاهلان چې د پښتنو کوم صفت بیانوي به په دې کې سوچ کوه. الله رب العزت وایي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مؤمنان هغه دي چې غصې لرس کی، غصه پټوي او خلکو ته بخښنه کوي. یو یاره دا پلانې چې غصه شي که نه بیا ترې لرې کېږه، بیا ترې لرې کېږه، دا دی د دې سړي صفت کوي که بد وله بیانوي. موږ دومره سادهګان یو دې ته موږ خوشحاله یو چې زموږ صفت بیانوي. اوس دې څه ته وایي چې پلانې دی چې کله غصه شي که نه نو دی د غصې په کنټرول کې نه وي، دی د غصه په خپل کنټرول کې ساتي. دا د صفت دی که نه بد خوی دی؟ ښه صفت دی، دا د مؤمن شان دی، د غصې په کنټرول کې ساتي. یو سړی دی غصه شو ګنټه دوه ګنټې دغه تباهي وکړه، هغه چې څه یې کول هغه وکړو، وروسته یې اوس مې غصه کنټرول کړې ده. هېڅ فایده نه کوي. ولې فایده نه کوي؟ په هغه ټیم کې دوه خبرې وي. ګوره اوس ته غوسه شوې، اوس هم غوسه یې دا بلډ پریشر دی ورسره وکړ، اوس دوه خبرې دي. دا ته چې ډېر غوسه شوی دا شیطان لګیا دی. شیطان تا ته وایي ورځه کوه، بل طرف ته رحمان تا ته وایي چې صبر کوه، کنټرول که ځان. اوس به ستا د دیندارۍ او د بېدینۍ پته لګي چې ته د رحمان مني او که ته د شیطان مني. ځکه امام مالک رحمه الله نصیحت وکړو هارون ته چې وإیاک والغضب فی غیر الله، غصونه به ځان لرې ساتي. الله رب العزت ته موږ له په دې نصیحتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. او بیا هم ډېر نصیحت پاتې شو، دا به بیا بل نشست او بل بیان ته پرېږدو. څنګه چې الله رب العزت موږ په دې مبارک جومات کې راجمع کړي وو، دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ ټول سره زموږ د مشرانو کشرانو په جنت الفردوس کې راجمع کړي. الله رب العزت ته موږ د بدو اخلاقونه د بدو صفاتونه وساتي. الله رب العزت ته موږ ته اوچت اخلاق او اوچت صفات نصیب کړي. او الله رب العزت ته زموږ آخره خاتمه په ایمان کې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.